سلامونه او احترامات می قبول کړئ. دوستانو نننۍ موضوع زموږ د هغو ښځو په باره کې ده چې په کومو ښځو کې دغه درې نښې موجود وي، نو په کار دي چې هر سړی ترې ځان وساتي، ځکه چې داسې ښځې کور بربادوي. نو دغې ټول معلومات سره په ویډیو کې شریکوم. موږ سره تر اخره پورې پاتې شئ. کوم ملګري چې زموږ په چینل کې نوي دي او زموږ چینل یې نه سبسکرایب کړئ، نو مهرباني وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې داسې معلوماتي ویډیوګانې درته په اسانه در ورسي. دوستانو نننۍ موضوع زموږ په هغې ښځو ده چې په ډیرو ښځو کې دغې څو نښې موجودې وي چې دغه د کور بربادۍ سبب ګرځي. دوستانو په ښځو کې اوله هغه ښځه چې په کور کې سرتوره ګرځي او لوپټه نه په سره وي او کلاه ویښته ګرځي، او کومه ښځه چې لوپټه نه په سره وي په هغې ښځې د الله تعالی لعنت وریږي. ملګرو دویمه هغه ښځه چې کومه ښځه بې ضرورته او بې غیر اجازت نه له کور نه بهر بازارونو ته وځي او بیا په بازارونو کې به اکثر دکاندارانو سره ګپې شپې لګوي، یعنی پرتو سړو سره خبرې اترې کوي، مخ تینه نه پټوي او ستر تینه نه کوي. دریمه هغه ښځه چې کومه ښځه بد زبانه او تیز زبانه وي، یعنی هر وخت د هر چا سره په بده لهجه خبرې کوي او اکثر د خاوند سره او یا د کور نورو خلکو سره داسې په بد اخلاقۍ خبرې کوي. نو دوستانو دغه درې نښه کله هم چې په یوې ښځې کې موجود وي، نو له داسې ښځو نه ځان ساتل پکار دي، ځکه چې داسې ښځې همیشه دپاره کور بربادوي. دوستانو واده کول د هر یو سړي ضرورت دی. هر کله چې تاسو واده کوئ، نو په ښځو کې دغه څو خوبیانې لازما ضروري وګورئ چې وروسته مو ژوند په مزو تیر شي. دوستانو دا و د نن ورځ یو معلوماتي ویډیو چې در سره مو شریکه کړه. که ویډیو مو خوښه شوې وي لایک شیر کړئ، چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ. مننه کوم چې ویډیو مو را سره تر اخره پورې وکتله او د بلې ویډیو پورې دلو. الله په امان.